وعلیکم سلام و دغه دروازه ده راځه ډاکټر صاحب خدای دې راوله السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شئ. بخیر. څنګه یاست؟ خیرت دی. جوړ یې؟ شکر دی. خیرت دی. خدای دې خیر کړي. هو شکر دی. خیر ویسې دغه مؤمن یو څه سره مریض و. خدای دې خیر کړي. بس لږ ټوخی کېدی. ښه. برایي. نو موږ دا خو هر ګړی د ډاکټره پرې دغه نه کېږي لاسرسی. بس هغه د کور یو خپل نسخې ورکوي. هو د ما ته به دې زنګ راولی وای. نو زنګ خو به دا د سهار در ووالي. بیخي اوس دا د سره غرمس په ګوره هغه د اناګانو نسخې کاروو درې وخته چې بیخي کار ټپ ودرېږي ابارونو بیا ډاکټر ته دغه وکړو سره. نو دغه مؤمن دی د کور نسخې او د دې ته څه وخت لاس اخلي. اوس نو چار ګړی وار چاته وایم هم بد کار دی باید د دې څخه لاس واخلي به دې رقم پیښیږي. دغه دی خو دا هم د وخته څه ده په دا کورو کې په دغه اطرافو کې دغه شی ستا شکر دی دا چې دی غوږ ونیسه ډاکټر صاحب ته داسې ژر پر دغه ګوره پر دا موږ ساده خلکو باندې داسې ژر نیوکې مه کوئ. دغه ځینو د اناګانو نسخې چې دي تر شلو ډاکټرانو ما په خپله منلي په اوسپلې په دغه اطرافو کې دا اوس هم داسې ګوره سپین سرې سپین ږیرې سته چې د یو ځای درد یو مشکل دی ورته ووایه دی داسې کورنۍ نسخه درکوي ځای پر ځای دې اراموي. و زما یو وخت ټوخی کېدی داسې ټوخی چې په هېڅ شي نه راګرځېدی بیا داسې قدر داسې نیم پلمېټ قدر تریاک یې راکړه په کور کې چې دا مې وخوړل بیا مې نه دی لیدلی. دا شیان چې دي دا اټکلي دي او دا د ډاکټرانو شیان چې دي دا تجربه شوي شیان دي. والله که ډاکټر صاحب دغه دی نو د دم ټوخ کېدی دغه تریاک چې دی دا موږ ګرده کور بس د ټوخي په وخت کې داسې یو پلمېټ نیم پلمېټ قدر خورو دغه ته مې برایي ورکړه. ډېر ظالم ټوخی یې کېدی. یا داسې مه کوئ. یا داسې ډېر مې نه دی ورکړی داسې نیم پلمېټ قدر تریاک چې مې ورکړله اګر سره نو داسې ښه ارام کوي هغه سهار ته بیده و. زه به اوس وګورم. ښه خدای دې خیر کړي. ته یې وګوره والله که دا اوس څنګه کار دی د تندی هم داسې یخ دی حاجي صاحب څه په کړي دي. سهار هماغه شپې راهیسې بیده دی. توبه خدای. ښه کور دې خراب سو حاجي صاحب. څه وایه څه شي؟ کور دې خراب سو کوچني دې کار کړی دی وژلی دی. یا څه وایي دا وژلی دی. یا دا سم ته کوچنی و خو دا برایي لا هم یا کار دې ورکړی دی. پښتونه زویه زه به ولاړ شم. ته سم یې وګوره ډاکټر صاحب. یا دغه دی زه نور دسته ځم بیا مشکل و بیا زنګ راووت.